سوشال د دولت پیسو ته پراته دي. زما اراده تقریبا فرانسه وه، خو دلته چې کله راغلم سربستان ته چې واوښتم نو هلته هغه ستا ځان ته مشکل جوړېږي، آینده ته دې مشکل جوړېږي، استنو ته دې مشکل جوړېږي. نو سلامونه احترامات ملګرو له جرمني څخه. دلته موږ سره یو بل افغان ولاړ دی، له ده سره به پوښتنه وکړو. ځوانه نوم د څه شی دی او د کوم ځای؟ سلامونه ستا ته، ستا لیدونکو ته. نوم مې نوید الله نظري دی، د میدان وردګو ولایت. تقریبا 2 کاله کېږي چې په برلین کې اوسم. ډېر ښه، 2 کاله دې کېږي په برلین کې اوسېږي. کله چې نوی راغلی برلین ته یې ورکړې که نه د بل کوم ښار نه ټرانسفر کړې برلین ته؟ ولې چې اکثر هلته افغانان چې راشي یو ښار کې چې ځان ته تسلیم کړي نو تا ولېږي بل ښار ته، مستقیم ته برلین ته راغلی وې؟ نه، لومړی چې راغلم زه مونشان ته راغلم، د مونشان نه بیا دلته راغلم. خپله دلته راغلم، نه ترانسفر یې نه کړم ځکه چې دلته زما ملګري وه نو زه بیا دلته راغلم. جرمني ته څنګه راغلې؟ نور هېوادونه هم دي لکه د اروپا په سطحه باندې، هغلته څنګه لاړې؟ نه چې اول نه دې اراده وه چې غواړم جرمني ته لاړ شم که څنګه؟ نو زما اراده تقریبا فرانسه وه، خو دلته چې کله راغلم سربستان ته چې واوښتم نو هلته ملګرو نه پوښتنه وکړه، وضعیت مې چې ولیدو نو فرانسې نه د جرمني حالات هم ښه هغه وخت کې تقریبا 2 کاله مخکې. نو بیا مې تصمیم تغییر وکړ چې جرمني ته لاړ شم. جرمني مونشان ته راغلم، د مونشان نه بیا برلین ښار ته راغلم. اوس څه مصروفیت لري دلته په برلین کې؟ څه خاص مصروفیت نه لرم. اوس تقریبا دویچ کورس ته ځم، B1 درجې پورې مې رسولی ده او داسې خاص مصروفیت نشته. ډېر ښه، B1 پورې دې الماني زده کړه کړې؟ تر B1 پورې مې رسولی ده، خو واقعا سخته ده. خو کوشش وکړي یو څه ته خلک رسېږي، یو څه وغواړي کوشش ورته وکړي رسېږي، خو داسې نه کېږي چې ته ووایې چې دغه کار زه کوم او ته قرار پروت یې، نو داسې نه کېږي، باید کوشش وکړي. ډېر ښه. کارونه څنګه دي دلته په برلین کې؟ ډېر اکثره ځوانان پراته دي لکه کاروبار نه کوي، د سوشال د دولت پیسو ته پراته دي. نو لکه برلین کې اکثره کارونه څنګه دي؟ کارونه شته چې انسان وغواړي کار ته لاړ شي که څنګه؟ نو طبعا کارونه خو شته دي، که سپین کار وغواړې یا که ته غواړې چې یو داسې یو کار وکړې چې بې قانونه وي که نه، نو تقریبا ګیر دي کې هغه ستا ځان ته مشکل جوړېږي، آینده ته دې مشکل جوړېږي، استنو ته دې مشکل جوړېږي. نو زما په نظر چې سپین کار وکړې ستا ته به هم ګټه وي، هغه دولت ته هم ګټه رسېږي، نو ستا اسنادو ته هم ګټه ورسېږي، ستا آیندې ته هم ګټه رسېږي، ستا آینده جوړوي. نو که چېرته غواړې چې بې قانونه کار وکړې نو طبعا مشکل جوړېږي. کارونه شته دي، څوک وغواړي کار شته دی، ولې نشته؟